بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره د تشویش د مثلث یا هم د اضطراب د مثلث په اړه باندې خبرې وکړم چې دغه مثلث څه ته ویل کېږي او څه رقم کولی شي دغه مثلث له منځه یوسو. دغه انګزایټي ټراینګل یا هم د تشویش مثلث موږ ته دغه ښیي چې دا زموږ ستاسې تشویش چې ده دغه له یو طرفه نه ده، بلکې موږ ستاسې له څو طرفو څخه د تشویش احساس کوو. په دغه مثلث کې اوله خبره دا ده چې مثلا موږ اکثره چې د تشویش احساس کوو هغه نیګیټیو سیلف ټاک دی، د ځان په اړه باندې منفي خبرې دي یا د ځان په اړه باندې منفي فکرونه دي. یعنی په دې معنی اکثره وخت موږ ستاسې له ځان سره منفي فکرونه کوو یا منفي خبرې کوو چې دغه منفي خبرې د دغو لامل کېږي چې موږ ستاسې له تشویش سره مخامخ سو. د مثال په ډول سره یو نفر د ځان په اړه باندې منفي فکرونه کوي، دی ځان ته یایي چې مثلا زه د خلکو بد ایسېږم، زه نسم کامیابېدی، زه دغه کار نسم کوی. مثلا دی همیشه چې د ځان په اړه باندې منفي فکرونه کوي او دغه منفي فکرونه د دې لامل کېږي چې دی له مشکل سره مخامخ سي یا هم له تشویش سره مخامخ سي. دومره خبره دا ده چې موږ اکثره وخت د نړۍ په اړه باندې تشویش کوو. یعنی موږ همیشه نړۍ ته له منفي زاویې ګورو، همیشه یې چې نړۍ خطرناکه ده، په نړۍ کې ښه خلک نسته، په نړۍ کې همیشه مشکلات دي او هره شیبه د یو بدې پیښې د واقع کېدو امکان شته. نو همیشه موږ ستاسې نړۍ ته له منفي زاویې ګورو او دغه زموږ ستاسې له لید د نړۍ په اړه چې ده د دې لامل کېږي چې موږ ستاسې له تشویش سره مخامخ سو. او درېیمه خبره دا ده چې موږ ستاسې اکثره وخت له تشویش سره مخامخ کېږي فیر اف فیوچر. موږ د آینده په اړه باندې تشویش لرو یا د آینده څخه ویره لرو. یعنی همیشه دا یایي چې کیدای شي په آینده کې زه له مشکلاتو سره مخامخ سم، کیدای شي په آینده کې زه وظیفه له لاسه ورکړم، کیدای شي په آینده کې زه پیسې ونه لرم، کیدای شي په آینده کې زه په یو داسې مشکل کې ولګم چې هغه د حل کېدو نه وي. نو همیشه موږ ستاسې د راتلونکي یا آینده په اړه باندې فکر کوو او همیشه دا یایي چې کیدای شي زه په آینده کې له مشکل سره مخامخ سم. نو اوس راځم دې ته چې څه رقم کوی سو دغه مثلث له منځه یوسو. ځکه که چیرې موږ ستاسې دغه مثلث له منځه وینوسو نو موږ ستاسې به همیشه له تشویش سره مخامخ یو او همیشه به په مشکلاتو کې یو. اوله خبره دا ده چې دغه زموږ ستاسې د ځان په اړه باندې چې منفي فکر کوو یا منفي خبرې کوو دا باید څه رقم کړو چینج کړو یا تغیر کړو. یعنی کله چې موږ ستاسې د ځان په اړه باندې منفي فکر کوو هغه باید تغیر کړو. مثلا که ته دا یایې چې زه دا کار نسم کوی، ځان ته باید دا ووایې چې زه خپله هڅه کوم او د هڅې په نتیجه کې زه دغه کار کوی سم. او که مثلا ته ووایې چې زه نسم کامیابېدی نو ته باید ځان ته دا ووایې چې زه خپل کوشش کوم او د کوشش په نتیجه کې به زه یو نتیجې ته رسېږم. یعنی دغه زموږ ستاسې فکر د ځان په اړه چې ده دا باید له منفي څخه مثبت ته واړوو چې بیا موږ کولی سو له تشویش څخه ځان خلاص کړو. نو دغه اوله خبره ده. دویمه خبره دا ده چې موږ ستاسې باید نړۍ ته له مثبتې زاویې وګورو. یعنی که چیرې موږ ستاسې نړۍ ته یوازې له منفي زاویې وګورو او دا یې چې نړۍ خطرناکه ده، په نړۍ کې خلک نسته، په نړۍ کې مشکلات دي، نو دا بیا د تشویش لامل کېږي. او که چیرې موږ ستاسې نړۍ ته له یو مثبتې زاویې وګورو او ځان ته دا ووایو چې که څه هم نړۍ خطرناکه ده خو دغه په نړۍ کې فرصتونه هم شته. که مثلا ځان ته دغه په نړۍ کې خلک نسته نو موږ باید ځان ته دا ووایو چې سیده کیدای شي ښه خلک نه وي خو ډېر ښه خلک هم شته. نو موږ ستاسې باید دغه د نړۍ په اړه باندې کوم فکر چې ده، کوم نظر چې ده، دغه تغیر کړو. کله هم چې دغه تغیر کړو نو بیا موږ ستاسې له ډېرو تشویشو یا له ډېرو سوچو څخه خلاصېږو. او درېیمه خبره ده کله چې موږ ستاسې له آینده څخه ویره لرو نو موږ ستاسې باید په آینده باندې تمرکز ونه کړو بلکې په حال باندې تمرکز وکړو. یعنی په دې معنی چې په حال کې زه څه کوی سم. که چیرې مثلا زه د آینده په اړه باندې تشویش لرم نو آینده خو چې ده د آینده پیشبیني نه کېږي. نو په حال کې چې دما کوم امکانات دي، کومې وړتیاوې مې دي، زه له دغو څخه استفاده کوم او له دغو څخه کار اخلم، نو کېدای شي زه په آینده کې له مشکل سره مخامخ نه سم. نو په دې ډول سره موږ کولی سو دغه د تشویش له مثلث له منځه یوسو او له تشویشو او له سوچو څخه خلاص سو.
خو که چیرې دغه مثلث له منځه وینسو نو بیا دغه کوم درې بخشونه چې دي دا یو بل سپورټ کوي او موږ اوس تاسې همیشه په یو دایره یا په یو مثلث کې ساتي چې د دغو په نتیجه کې موږ اوس تاسې همیشه له تشویش سره مخامخ یو او په ښه ډول سره خپل کارونه مخته نسو بوتلی. خو که چیرې دغه مثلث له منځه ویسو ماتې کړو بیا موږ اوس تاسې له اکثره تشویشو او له اکثرو سوچو څخه خلاصېږو.